سلام هیله چې ښایسته ګرانې ماشومان زه تاسو ته یو بله موضوع تاسو ته ډېره مهمه ده. پرون د مور ورځ وه خو ما تاسو ته نن ویډیو کړه. ټوله ورځ خو د مور ورځې خو زه تاسو ته دې نه مخکې چې تاسو ته د مور خبرې کوم تاسو ته زه خپله یو کیسه کوم. پروز کال چې زه مکتب ته تلم نو مور پسې به مې نه خفه کېدم خو هغې وخت کې به زه زر هم رخصت کېدلم خو نه به خفه کېدم پسې او څه کله چې مکتب ته ځم نو د سهار کې لږه لږه پسې خفه شم د وتلو وخت کې نو بیا زه خپل فکر نه کار واخلم چې درسونه وایم نو څرنګه به ډاکټره شم چې درسونه وایم مکتبونه وایم نو څرنګه زه ډاکټره شم نو نو بیا ورته وایم نه زه درس مکتب ته ځم نو زه مې زړه ته وایم چې نه زه مکتب ته ځم مکتب ماته ضرور دی. بیا چې زه مکتب ته لاړه شم نو چې بیا رخصتېږم ډېره خوشحاله یم او چې مکتب ته بیا لاړه نه شم نو زه بیا هم خفه یم خو چې مکتب ته لاړه شم نو زه ډېره خوشحاله یم ذهن مې خوشحاله. دوستانو ستاسو د مور خبرې کوم د مور قدر به ساتئ احترام به کوئ ولې چې او موږ ماشومان چې نوي دنیا ته راشو پیدا شو نو خبرې د چا نه زده کوو خندا د چا نه زده کوو مونږ د چا نه زده کوو خو مور نه زده کوو خندا د مور نه زده کوو خبرې د مور نه زده کوو مور نه زده کوو. د ماشوم اوله استاده چې ده څوک ده مور ده او بل دا چې مور ډېره مهربانه ده که نه لوی زړه لري چې دا هغه دا ماشوم چې مریض یا شیدې غواړي که نه مور خوب څونه خوند کوي اوس خو مور خو ماشوم چې ژاړي په شپه کې خو مور د خپل خوب پرېږدي او ماشوم ته راشي شیدې ورکړي یا نو د ټولو ته دې مبارک وي د مور ورځ. خدای په امان.